سوال دا دی چې نوکان چې سړی کټ کړي نو په دې څه کول پکار دي؟ جواب دا دی چې بهتره همدا ده چې دا دفن کړی شي. ځکه لکه څرنګه چې د بني ادم کوم حکم دی نو اجزاو د بني ادم دپاره همدغه حکم دی. بني ادم بجمیع اجزائه مکرم دی او د هغې د احترام او د هغې تعظیم همدا دی چې د هغې دا ټول اجزا چې د بدن نه وغورځېږي دا دې دفن کړی شي او دا طریقه ډېره بهتره ده. سوال دا دی چې یو سړی خوراکي څیزونه واخلي په ارزان ریټ کې او بیا یې کېږدي چې ګران شي بیا یې خرڅ کړي، دې څه حکم دی؟ جواب دا دی چې بعضې دا خوراکي څیزونه لکه غنم، وربشې، جوار، اوړه، کجورې، میز وغیره دا اخیستل او بیا دا ذخیره کول په دې وجه باندې چې ریټ اوچت شي نو بیا زه خرڅ کړم، دې ته احتکار ویلی کېږي او احتکار په شریعت کې منع دی، د هغې مذمت راغلی دی بلکې ملعون ورته ویلی شوی دی چې څوک داسې کار کوي. او د دې وجه دا ده چې خلک به دعاګانې کوي چې الله ملک کې ارزاني راولي او احتکار والا به دعاګانې کوي چې الله ریټونه ښه ګران کړي، ګراني راولي. او پکې دغه وجه هم ده چې د کله خلک دا خوراکي مواد اخلي او ذخیره کوي نو په دې کې عامو بلد والاو ته چې دی پوره اذیت دی، ضرر دی، ځکه بیا به هر سړی اخلي او ذخیره کوي به غریبانانو فقیرانو ته چې دی سخت تکلیف دی په دې کې، په دې وجه شریعت احتکار منع کړی.